سهار مو یو ځل بیا هم په خیر شه قدرمن لیدونکو هیله لرم هر چیرې چې اوسئ روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. بیا هم د خپرونې په دې برخه کې له ځان سره قدرمن میلمه لرو جمعه خان امرخیل چې مدني فعال هم دی او د یوه شورا هم لري چې د عدالت غوښتونکو ټولنیز او سرتاسري شورا ده چې د خپل شورا په اړه به هم موږ ته معلومات راکړي چې څه کارونه یې ترسره کړي دي او تاسو هم له موږ سره اوسئ. سلام، خوش آمدین، صبحتان بخیر. تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همکاران شما و بیننده های تلویزیون رنا. تشکر، سلامت باشین. بسیار تشکر. در مورد شورایتان بر ما بگویین که شورای سرتاسری عدالت خواهان است. چقدر وقت میشه که شورا به فعالیت آغاز کرده و چقدر کارمند دارن، چقدر یک جای شدن دوستا و جوانان و چی کارهایی را انجام میدن؟ بسیار خوب. شورای اجتماعی و سرتاسری عدالت خواهان که متشکل از همه اقوام، فعالین مدنی، خب ژورنالیست‌ها و وکلای گذر، وکلای شورای ولایتی و مختلف اقشار هستند و یگانه شورای است که همه اقوام چری خود دیده می‌دانند. 3 سال قبل ما آغاز کردیم که وقت زمان سرتاسری نبود. بعد از او ما سرتاسری کردیم یا امرشان گرفتیم، جوازشان رسما وزارت عدلیه گرفتیم که فعلا هم در 23 ولایت نمایندگی و فعالیت داریم. خیلی فوکس ما سر از این است که چطور ما بتونیم از حق و حقوق فرد این جامعه دفاع کنیم. و شما در دوره قبلی شاهد آن بودیم که حق هر فرد طلب میشد با واسطه، با ظلم، با ستم کسی سرشان میشدن و به هدف خود رسیدن نمیشد، از ظلم میشدن. دیگه اصلا ما شورا مکلف از فرد جامعه حقوقشان دفاع کنه و صدایشان انعکاس بدهد. گرچه صلاحیت در عموم شوراها صلاحیت اجرایی ندارن، بلکه ما میتونیم صدای مشروعشان انعکاس دهیم. و گپ دیگه است که چه کارمند دارین شورای اجتماعی و سرتاسری عدالت خواهان که در 23 ولایت فعلا افغانستان حضور داره. ما تقریبا 26-27 هزار اعضا داریم و 74 عضو رهبری داریم. اینا یک شورای اجتماعی است که ماش نداره، یک حرکت خودجوش است و ما قلوزیت خود جمع میکنیم، بر اساس از اون دفاتر خود میچرانیم و تا بتونیم ما با هموطنان خود خدمات بیشتری عرضه کنیم. و همچنان در پالی از ما با اکثرت جوانهایی که مشکلات اقتصادی دارن و علاقمند هستند به تحصیل خود ادامه بدهند، ما بورس های خارجی برشان آماده میکنیم و تلاش میکنیم ترینینگ برشان چی میکنیم. پالی از او در کابل و ولایات که هستند ما برشان امرای پانتونا تفاهم نامه را امضا کردیم و از طرف ما که افراد برشان معرفی میشن تا 50%، 40%، 60% اینا برشان تخفیف داده میشه. در پالی از او ما سمینارهای علمی را برشان دایر میکنیم تا بدانیم سطح علمی از یا بالا بره. در قبلا دوره قبلی در اکثرت ولایت ها مشکلات بودن و مکاتب نبودن، حال ما نیستن، مگر ما کتب توضیح برشان میکردیم تا بتونن مردم محل که هستن به مو چیشان امام مسجد شما کتاب برشان چی کنه. خریداری میکردن یا کمک میشد همراهتان که بر اینا کتاب ها خریداری بکنن؟ نه، شورای اجتماعی و سرتاسری عدالت خواهان کامل یک شورای مستقل و خودجوش نخست عرض کردیم خودجوش حرکت است. ما هم قلوزیت خود که جمعوری میکنیم، اینا رو باز که اضافه میشه یا در پالی ما امرای ما تاجران هم هستن، هم کمک میکنیم، باز هم برنامه ایلی برشان چی میکنیم، هم کتب برشان توضیح میکنیم، دیگه کمک میکنیم. بسیار خوب. و آیا خانم ها هم عضو این شورایتان هست در نمایندگی کابلتان که از ممکن باشن؟ در ولایت چطور؟ به خاطر که یک کمک قیدگیری ها از مرکز در ولایت بیشتر سای خانم ها هم عضو شورایتان هستند؟ بله، یک معاون ما 3 معاونین در شورای ما و یک معاون ما که هست از قوم گوجر هستند. دیگه مسئول کمیته امور زنان که است از ولایت سریپور است، از خواهرای ازبک ما است که بسیار شخص تحصیل کرده روشن فکر. در پالی از او دیگه بانوان همراه ما هستند و
تا بتوانند اونا هم صدای بانوان خود انعکاس کنند، چون آنها بهتر میفهمند و بیشتر تجربه دارند تا محقق حقوق فرد زن دفاع شو و خواسته هایشان و مشروعشان را انعکاس بدهیم. ولی همراه ما هستند و همکاری میکنم. بسیار خوب. و این تحولات آخری که ایجاد شد چقدر تاثیر داشت بر کارکردهای شما؟ آیا کند شده یا هم پیشرفت کردن نسبت به قبل؟ موږ شورا یوه شورا است، اول هم نه په چا پورې تړلې وله او خپل فعالیتونه مو کول، اوس هم چا پورې تړلې نه ده. طبعا یو تحولات چې راځي طبعا برنامو کې به تجدید نظر کوو تر هغه پورې چې موږ پوه سو په کوم روان یو او نظام په کوم روان ده. تر اوسه پورې موږ داسې حضوري برنامې تر اوسه پورې نه دي نیولي، مخکې له دې موږ حضوري برنامې لیدلې. اما هڅه به دا وي، کوښښ به مو دا وي تر څو وکولی سو د تیر په څیر خپل فعالیتونو دوام ورکړو. اما تر اوسه پورې رسما موږ شروع په کار نه ده کړې. ټولو ولایتو کې د موږ برنامې سټاپې ولاړې په دې له خاطره چې تر اوسه فعلي نظام څخه او حکومت څخه واضح دریځ نه ده ښودلی. شوراها او هغه سازمانونه او احزاب چې دي د دې باره کې کوم داسې دریځ نه ده ښودلی چې دوی تګلاره به څه وي، په کوم کې به کار کوي. تاسو خپل هدف ورته وټاکئ چې څه باید وکړئ. څه پلانونه مو تیار کړي دي چې تاسو غواړئ د نوي حکومت د سرانو سره لاړ شئ، خبرې وکړئ؟ کوم خاص پلان لرئ؟ آیا کومه برنامه لرئ چې تاسو لاړ شئ ورسره خبرې وکړئ د خپل شورا په اړه، د خپل برنامو په اړه، د چې ولایاتو کې تاسو نمایندګیان لرئ؟ آیا هغوی به خصوص ته اجازه ورکړي چې بیرته راسي ستاسو د شورا عضو واوسي او له تاسو سره کار وکړي؟ زموږ برنامې ملي دي، همه شموله دي، د ټول ملت په ګټه دي، د حکومت په ګټه دي او انشاءالله موږ د ممانعت داسې ممانعت موږ نه لیدل کېږي او نه وینو. امیدوار یو چې د هغه سازمانونه اجتماعي یا شوراګانې چې د هغو ته خنډونه په آینده کې هم پیښ نه سي. موږ ملي برنامې لرو، لکه همدغه وخت مې ذکر تحصیلي برنامې لرو، صحي برنامې لرو. دا برنامو ته دوام ورکوو او په آینده کې هم هوډ لرو خپلو ملي برنامو ته دوام ورکوو. د یووالي موږ اکثرته یو برنامه چې موږ د تعصب پر وړاندې ده چې وکولی شو د افغانستان ټول دا قومونه چې دي په یو ټغر سره راټول کړو او یو بل ومنو. تاسو ګورئ چې متاسفانه 3 شاوخوا کلونه کېږي چې هېواد کې مو فقر، ناامني، بیکاري او نسلکشي روان ده. هغه په دې معنی چې اکثرت ولایتو کې د موږ اوس مکتبونه نشته، ولسوالۍ کې مکتبونه نشته. د موږ هڅه به دا وي چې څو د هغه ځوانانو، هغه خویندو غږ انعکاس کړو او هغو ته د مکتبو په باره کې چې چېرته ښوونځي نشته د هغو غږ انعکاس کړو. د هلمند موږ تاسو لاړ شو، تاسو خپل بهتره خبره یاست. هلمند نوزاد کې، بدخشان کې، اکثرت ولایتو کې، هرات کې همداسې اکثرت ولایتو کې زه داسې درته وایم چې حتی مکتبونه هلته نشته. ده هڅه به مو دا وي دوی غږ انعکاس کوي. بل تاسو اشاره وکړل د ښځو په وړاندې، تاسو د ښځو باره کې کوم برنامه لرئ که نه؟ هو موږ برنامه لرو، لکه تېر په څېر څنګه یې کار کړي دي، څنګه بېطرفه یې کار کړلی، څنګه بېطرفه پاتې سوي دي، همدارنګه هم بېطرف برنامو د موږ په شورا کې په همدغه د اساسنامه چې موږ وزارت عدلیې موږ ته راکړې ده، په هماغه برنامه کې دوی خپل فعالیتونو ته مخ ته وړي. بل اساسي خبر دا ده موږ چې اوس یو چیز سره لاس ټول ملت لاس او ګریوان ده، هغه دا چې متاسفانه چې د منګه هیواد کې فقر، بیکاري زیات شوې ده له حده له بده مرغه. او د منګه تیر حکومتداري کې چې هر رقم کوله هغه کادرونه چې وله تقریبا 15 لکه کادرونه ول، هغه بیکار دي فعلا. د منګ به او اول بالکل بیکار یا هم تاسو په څه ویلې لکه څنګه تاسو ویلې یا هم وتښتېدل. نو دې ته موږ دا وایو چې هغه تیر فوج چلته وله، نظام چېرته وله، هغه بیرته دغه ادارو کې دولتي کارمندان هغه دوی بیرته راوغوښتل سي او دا مو له طالبانو نه دا غوښتنه چې دوی زر ته زر بیرته راووسلي. طبعا دې کې به مفسدین به ول، خاینین به ول او ښه اشخاص به ول. داسې اشخاص موږ له زړه نه کار کوله او هېڅ د وطن دوستۍ درلودل او د یو مړی روزي لپاره کار کوو. دوی باندې موږ دا فشارونه وي او یعنې قانوني او مشروع فشارونه به دوی باندې هغه راوغوښتل سي. ولې که 15 لکه موږ که هغه د بېکاره اوس ادارو کې موږ دغه 15 لکه بېکاره خلک دا که 15 کور کې فامیله ولري 25 میلیونه راځي. 25 میلیونه خلک نن متاسفانه له فقر، بدبختۍ، نادارۍ سره لاس ګرېوان دي. بله موږ اساسي غوښتنه دا ده چې له طالبانو څخه چې
زر تر زره د افغانستان ګمرکونه واز کړي او که چیرته خلاص وي هغه تجاران تشویق کړي او دوی په دغه نرخو کې تجدید نظر وکړي یعنې فشارونه په تاجرانو راوړي او ډیپلوماتیکو لارو نه مخته لاړ شي ولې په دې چې ګورو چې یو لیتر تیل 8 روپو ته وختل یو بوجۍ وړه 2300 روپو شاوخوا ته وختل وړه همداره غوړي ډېر مشکلاتونه موږ لرو بل همدارنګه اکثرته خلک دلته په کرایو خونو کې ژوند کوي کورو کې ژوند کوي او دوی بیکاره سول دوی نه مو دا غوښتنه طالبانو دا غوښتنه ده چې هغه د خلکو باندې چې کورونه یې په کرا نیولي دي او دوکانونه یې په کرا نیولي دي نو هغو سره همکاري وکړي هغه په دې معنی چې هغه د صاحب د ځمکو هغه سره خاوندانو سره او د دوکانو سره په دوی فشار راوړي تر دوی یو څه همکاري له دوی سره وکړي تر هغه پورې په افغانستان کې چې څو دوی کار روزګار ښه کېږي هغه کرا یو څه معاف کړي نو سخت مشکلاتونه لرو موږ بیا هم دا واده کوو او واده مو کړله موږ ژمنې دي هېواد ته د هېواد لپاره به کار کوو او د ټولنې او د ملي مسایلو لپاره او تل لکه تیر په څېر حق نه به دفاع کوو او همدارنګه به خپل مبارزه دوام ورکوو تاسو په خپلو ټولو کارونو او خپل ټولو هدفونو کې کامیابه لري په آخر کې پیغام مو څه دی هغه ځوانانو ته چې ازمو اراده یې خپله د لاسه ورکړې ده او نه غواړي چې بیرته قدم کیږدي د راتلونکي په لور مخکې له دې نه چې زه پیغام یا خپل پیام ووایم د ما له طالبانو څخه او نړیوالو ټولنو نه دا غوښتنه ده چې په افغانانو رحم وکړئ په دې افغان ملت باندې رحم وکړئ موږ او تاسو ګورو چې 15 لکه دولتي کارمندان دا بیکاره سولو د دوی لپاره فکر وکړي که چیرته د دې مخه ونه د بیکارۍ مخه ونیول سي او خصوصا هغه د اردو مخه ونیول سي دا به ډېر خطرناکه بحران رامنځته کړي هغه په دې معنی چې په دې معنی چې دغه لیک موږ او تاسو ګورو چې بعضې علاقه سته چې د همسایګان موږ او تاسو ګورو چې داعش راتولیدوي او دغه به دښمن به د ناوړه استفاده وکړي خپلو صفوفو کې جلب جذب کړي او بله خبرداره چې انشاءالله بله پیام مو دا ده چې یووالی همدلي همپذیري حفظ کړو موږ او تاسو ګورو په ژبو باندې تیکه تیکه کولو په سمتو باندې تیکه تیکه کولو بعد له دې ټولو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې په هېواد کې پاتې سي خپل هېواد او ټولنې او یووالي لپاره کار وکړي بله هو ډېره زیاته مننه امرخیل صاحب له دې نه چې خپرونې ته راغلی او له ډېرو ښو موضوعګانو څخه مو چې تاسو ورته اشاره وکړله و دوستا همکار خوب ما حفیظ امیری به پارک علاودین رفتن و گزارش زنده را از این پارک بر ما می داشته باشند و شما هم میتونید که ببینید که پارک علاودین هم یکی از پارک های بسیار مقبول و بسیار مشهور از کشور ماست که در منطقه سیراهی علاودین هست و حفیظ جان هم همونجا هستن و میریم میبینیم گزارشه.